السلام علیکم. دا ویډیو زما د افغانستان ځوانانو او خویندو ته ده، ځکه چې افغانستان نه کوم بیرون افغانان او مسلمانان د مختلف ملکونو نه ما پې آواز وکړو چې راشئ او موږ سره ځان ثبت کړئ، موږ ته د میاشتې پیسې راکړئ تر څو موږ افغانستان کې کار وکړو او تاسو بیرته بدل کې راپور درکړو چې تاسو پیسې سره موږ څه شی کړي دي. او الله اکبر، هغوی ځان ثبت کو کافي الحمدلله موږ سره کسانو ځان ثبت کړی دی. نو اوس وخت رسېدلی دی چې هغه ورځ سره زه خبرې وکړم کوم چې په افغانستان کې اوسېږي. زما ګران ورور او خورې، که ته په افغانستان په هر ولایت کې ته موږ ته پکار یې. ولې؟ ځکه چې قمر مختلف بخشونه لري چې هلته ډېر خلک پکار دي. الحمدلله موږ 6 کسه کارمندان لرو، لیکن دا کوم کارونه چې موږ کوو صرف 6 کسه باندې نشي کنټرول کېدلی. دې دپاره موږ ته رضاکاران پکار دي. الحمدلله موږ رضاکاران لرو په ننګرهار کې، په فاریاب کې، په کابل کې، په لغمان کې، همداسې په لوګر کې، په مختلفو ولایتونو کې موږ رضاکاران لرو، لیکن موږ ډېر زیات خلکو ته ضرورت لرو. موږ خل ضرورت لرو تر څو پورې موږ سره راشي، موږ یې ټرین کو او بیرته کوم غریبان کارت چې موږ ورکوو هغه کارډونه توزیع کی. غریبان وګوري چې دا واقعا غریب دی او کنه دی. موږ ته ورونه پکار دي چې مختلف پوهنتون انسټیټیوټ سره خبرې وکړي چې زموږ کوم پروژه چې لرو ثبت کړي زموږ ډیټابیس کې. موږ ته ورونه پکار دي چې موږ ته کوم شاګردان مراجعه کوي چې موږ ته سره کومک وکړو چې چک کې دا واقعا غریب دی او کنه دی. یعنی مختلف بخشونو کې ګرافیک ډیزاینر موږ ته پکار دی، موږ ته اکاونټنټ پکار دی، موږ ته ویب ډیولپر پکار دی، موږ ته ویډیو ایډیټر پکار دی، موږ ته کامرمین پکار دی. موږ لیست زیاتیږي، لیکن لنډه خبر دا ده چې الحمدلله زموږ پروژې ورځ په ورځ زیاتیږي، کارونه هم زیاتیږي. نو موږ نشي کولی چې دوامداره معاشات خلکو ته ورکړو، لیکن څه شی کولی شو؟ که ته 1 ساعت وخت لري په ورځ کې، 2 ساعته وخت لري په هفته کې، 1 ورځ روزګار راشه قمر سره خپل وخت شریک کړه او انشاءالله په بدل کې افغانستان خلکو ته او اسلام ته خدمت وکړه. زما ګران ورور څه شی کې لاندې لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې او په کمنټ کې هم چنان هغه لینک باندې کلیک کا او هغه فارم ډک کا. انشاءالله چې هغه فارم دې ډک کو نو موږ ته په هر ولایت کې چې دا مهم نه کابل کې چې په هر ولایت کې تاسو دا فارم ډک کړئ او په کوم ورونه چې افغانستان کې لري او پوهېږي چې ماشاءالله تکړه ورونه دي، خویندې هم چنان، هغوی په لاندې کمنټ کې ټاګ کړئ تر څو پورې دا ویډیو وګوري او خپل ځان خپله هم ثبت کړي چې موږ مختلف ولایتونو کې یو ځل باندې کار وکړو. ځکه موږ سیستم جوړ کړی دی. اوس مهم نه دی چې موږ 10,000 کسان سیستم کې لرو که 1000 لرو او که 10 لکه لرو. موږ سیستم جوړ کړی دی کمپیوټرایز الحمدلله. څه اوس څه شی پکار دی چې کار وشي او سیستم اپډیټ شي تر څو پورې موږ دوامدار غریبان سره کومکونه وکړو. انشاءالله هغه به بقایه ټریننګ درکړو چې موږ سره هم کار کوو. ویب سایټ کتلی شئ که څوک غواړي افغانستان نه بهر اوسېږي موږ سره میاشتنی مالي کومک کوي، بیا لاندې لینک باندې کلیک کړئ ډونیټ ناو باندې او کومک وکوئ. نو انشاءالله ته چې 1 ساعت په ورځ کې موږ ته راکړي کافي وخت دی. ډیټا انټري کولی شي، مقالې لیکلی شي، یعنی په هر بخش کې موږ ته خلک پکار دي. ځکه افغانستان په هر بخش کې کار کول پکار دي. نو ځکه هر بخش کې موږ ته خلک پکار دي. زما تاسو ټولو نه خواهش دی لاندې لینک باندې کلیک کړئ او خپل معلومات هلته ولیکئ. زموږ ډیټابیس ته راځي او موږ تاسو بیرته تماس نیسو. انشاءالله ټریننګ ته هم غواړو او بل چې کوم کار ته موږ تاسو لیږو هغه لارې کرا بعضې نور مصارفات هغه په قمر په ځان مني. لیکن فی الحال موږ څوک فول ټایم معاش نشو ورکولی. انشاءالله آینده کې به مکتب او یتیمخانو نو پروژې چې په لاره کې دي هغوی کو موږ ته حتما استادان او مدیران او ډېر خلک پکار دي، بیا به هلته تاسو ځان سره ونیسئ. لیکن فی الحال موږ سره صرف رضاکاران هستئ. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.